اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د وبا د وجې نه د دې حالاتو د وجې نه ډېره موده بعد ډاکټر اسرار مشال صاحب خواله راغلی یم. په زړه مې ډېر راورېدو ما چې ورشم، نو مشال صاحب بیا د دې حالاتو مطابق ما نه تپوس وکړو چې څه دي لیکلي. مخکې پې ما یو غزل لیکلی و چې اوس خو په ګڼه کې څوک نه ټوخېږي او چې کله ځان له شیله ټوخېږي. خو اوس ما د راشن باندې د یو صابون یا چکی دی ورکوي او بیا په خلکو له پیچنتیانې وباسي، نو په مذاق یې مه ګڼئ. خو بهرحال په هغې مې یو څو شعره تور کړي دي چې په یو صابون راله سلفي وباسي، په یو صابون راله سلفي وباسي او خان مې د کوره غریبي وباسي، په یو صابون راله سلفي وباسي او خان مې د کوره غریبي وباسي، او داسې جامې د عزتدارو ویستې مشال صاحب، داسې جامې د عزتدارو ویستې لکه چې پټ څوک د ګني وباسي، او نمبر لیکلی دی منبر مې زما، نمبر لیکلی دی منبر می زما، راشن راکې را نیستي وباسي. مشال صاحب وایي نمبر لیکلی دی منبر می زما، راشن راکې را نیستي وباسي، او په سرکاري مالي مزې وکړلې، په سرکاري مالي مزې وکړلې خپلو کې ویشتې او پردي وباسي، په سرکاري مالي مزې وکړلې خپلو کې ویشتې او پردي وباسي، او د وړو په نوم باندې چوکر ورکوي، د وړو په نوم باندې چوکر ورکوي، راشن نه چې غوړي چینی وباسي، د وړو په نوم باندې چوکر ورکوي، راشن نه چې غوړي چینی وباسي، او د خلکو مخکې چې راشن راکوي. مشال صاحب د خلکو مخکې چې راشن راکوي ځکه تصویر مې قیمتي وباسي، د خلکو مخکې چې راشن راکوي ځکه تصویر مې قیمتي وباسي، او اوس وجود د آزادېدلو نه دی، اوس وجود د آزادېدلو نه دی، غریب کو ډېره ستوماني وباسي، اوس وجود د آزادېدلو نه دی، غریب کو ډېره ستوماني وباسي. او ستا دپاره دا لیکل چې کوي، اوس ستا دپاره دا لیکل چې کوي، ناشاد د یاره د زړګي وباسي. ډېره مننه، ډېره مننه.